بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمارونو خویندو، نن درته د الله پاک صفاتی نوم العلیم جل جلاله د دې معنا او خواص خیم چې زمونږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت ضرور شریکه کوئ. زمارونو خویندو، العلیم جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. د دې معنا ده فراخ علم والا. اوس د دې یو څو خواص دي، دغې ته غوږ شئ. نمبر 1 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم یا علیمو ډیر وایي د دې وظیفه کوي، نو انشاء الله د دې لپاره به د علم او د معرفت دروازې پرانیستی شي. او دویمه دا چې څه هم د الله نه غواړي الله پاک به ورته ورکوي. او دریمه دا چې حافظه چې ده دا به ډیره قوي شي. نمبر 2 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم دا یا علیمو په زړه کې واجي، نو دی به صاحب معرفت شي، صاحب د معرفت بشي. او دویم دا که د فرض مانځه نه بعد یو نیم سل پیرې 150 پیرې لولي، نو انشاء الله صاحب یقین بشي. نمبر 3 خاصیت دا دی چې څوک هم د مانځه نه بعد سل پیرې یا عالم الغیب لولي، نو الله پاک به صاحب کشف جوړ کړي. نمبر 4 خاصیت دا دی زمارونو چې څوک هم استخاره کول غواړي، نو د جمعې په شپه د مانځه نه بعد سل پیرې په جمعات کې دا یا علیم اولولي او اوده شي، نو انشاء الله د مطلوبه حال نه به خبر شي چې څه به باره کې هم استخاره کړې وي، هغې نه به انشاء الله خبر شي. نمبر 5 خاصیت دا دی زمارونو چې څوک هم یو نامعلومه کار معلومول غواړي، نو هغه دې 2 رکعاته مونځ وکړي او بیا دې درود شریف ووایي، او د هغې نه بعد به بیا 80 پیرې دا ووایي: بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. او بیا د هغې نه بعد دې سلزله دا ووایي: یا علیم علمني یا خبیر اخبرني یا مبین بیان لی. چې سلزله دا ووي نو بیا به خپل د مطلب تصور کوي او اوده بشي. او که چېرې خوب وله ورنغلی نو بیا به پاسي او یو ګڼې مجمع ته به لاړ شي او هلته د خلقو د خبرو نه په اشاره سره مطلب معلوم کړي. نمبر 6 خاصیت دا دی چې څوک هم د هر مانځه نه پس دا وایي: یا عالم الغیب والشهادت، دا خپل معمول جوړ کړي او د هر مانځه نه پس وایي، نو انشاء الله صاحب کشف بشي. نو دوستانو، دا د الله پاک صفاتی نوم العلیم جل جلاله د هغې معنا او خواص. امید دی چې تاسو به پوه شوی. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.